بسم الله الرحمن الرحیم. فوټر او هیډر مو ولې یو خبره پیج نمبر دا پاتې دام کو پیج نمبر تاسو ته ما کورنۍ وظیفه هم درکړې وه چې دا وګورئ بیا به هم یو تکرار پې زه وکړم. پیج نمبر ته په څلورو ځایونو کې اخیستلی شي، ټاپ کې، باټم کې، مارجن کې او کرنټ پوزیشن. ټاپ او باټم خو پېژنئ. پیج مارجن په مارجن کې راته راکړه. ښه مارجن اوس کوم ځای ته وایي؟ بغلو کې څنډو ته. خو ګوري دا مارجن کوم ځای دی؟ ګوري زه پیج مارجن باندې کلیک کوم، ورته په مارجن کې ماته پیج نمبر راکړه او داسې اوس په مارجن کې ماته چې دی ښي طرف ته دی، ښي طرف ته دا دی، چپ طرف ته دا دی، لاندې طرف ته، چپ طرف ته که نه په بټم کې رایټ طرف ته کوم طرف ته ماته وایي ته غواړې. نو زه به ورته انتخاب کوم چې نه ته په مارجن کې ماته داسې کار وکړه، پیج ښي طرف ته راکړه. نو وګورئ دا مارجن شو. په مارجن کې دننه ماته څنګه که دا پیج نمبر راکړه. ګورئ مارجن دې ته ویلی شي. زه دې ځای کې لیکم رایند او دا لیکل مې وکړه. تاسو ښه وګورئ دا لیکل مارجن هغه ساحې ته وایي چې هلته نور زه لیکل نشم کولی. هغه د ورقې څنډې چې خالي پاتې کېږي، څه شی پاتې کېږي، لیکل پکې نه کېږي، هغې ته ویلی شي مارجن. اسانه دی که نه؟ اوس ګورئ دا نو پیج ماته په مارجن کې راکړه. څومره اسانه. ښه دا مارجن کې پیج نه غواړم، انزرټ ته راځم، پیج نمبر، په پیج نمبر کې ریموو پیج نمبر اخلم. پیج نمبر به څنګه شي؟ پاک شي. زه نه ټاپ کې پیج نمبر راکړه، ماته یې ټاپ کې چې ته پیج نمبر غواړې. نو موږ سره مختلف سټایلونه دي، تا ته کوم سټایل خوښ دی؟ نو زما دا یو خوښ شو. دا د ټاپ کې په هیډر کې دا پیج نمبر ماته راکړه. نو زه اوس کولی شم هر ورقه چې انټر ووهم نوې ورقه اخلم، په خپله ورته څنګه کوي؟ پیج نمبر ورکړي. خو په کوم ځای کې؟ په هیډر کې. زه وایم نه په هیډر کې خو زما ته نه دی په کار. نو بس داسې کار به وکړو. د دې د ډیلیټولو لپاره ښه طریقه هم دا ده چې انزرټ پیج نمبر، ریموو پیج نمبر، صحیح شو. بیا راځم پیج نمبر په فوټر کې راته راکړه. فوټر کې به څه ورته وایم؟ باټم که نه؟ باټم کې کوم سټایل کې غواړې؟ دا ګورې دنیا سټایلونه دي، ستا کوم یو خوښ شو؟ زما دا یو خوښ شو. اوکې که نه دا سټایل څنګه شو؟ ښه دا سټایل مې خوښ دی خو دا کلر مې ورته نه دی خوښ. تاسو نه شئ کولی کلر یې چینج کړئ؟ ولې نه شئ کولی؟ نو داسې کار به وکړئ. ډیزاین دی، فارمیټ ته به راشئ. فارمیټ کې دا د شیپ فیل دی که نه؟ شیپ فیل کې ورته زیړ کلر کې راکړئ. صحیح شو. او بس دا دې کلر چې چینج کړئ دا نمبر یې له پاسه. دا خو ډېر اسانه دی. دا خو چې هم ته راړې نمبر یې دي که نه، چې کوم کلر غواړې هغه استفاده کړه. زه ورته سور رنګ کې راکړه. دا دې نه غټول غواړې غټ، کوچنی کول غواړې کوچنی کړه. هر څه ته کولی شي. بس پورته ډبل کلیک وکړو، دا انتخاب شو. دا د اول پیج، دا د دویم پیج، مسلسل ټولو پیجونو کې به دا ماته راکړي په دې شکل. استاد که چېرته اوسه یو لکه سټایل چې که نه مثال موږ ټاپ کې واخیسته، فوټر کې هم واخیسته، کولی شو استاد دا په هیډر کې راولي؟ ولې؟ هیډر څخه فوټر ته بدل. ولې؟ ګوره لنډه او اسانه طریقه درته وښیم. طریقې خو ډېرې دي. صحیح شو. همدا سټایل دې خوښ دی که نه؟ سمه ده. دا به سلیکټ کې کنټرول ایکس کټ به کې. صحیح شو. لاړ به شو هیډر ته، کنټرول وي پیس به کې، پوزیشن به وټاکې چې په کوم پوزیشن غواړې. ډیزاین پوزیشن، دا د پوزیشن زه دغه ځای کې غواړم. دا ځای دې چې وټاکه اوس بېرته پورته کړه چې بیخي منځ ته راشي. دلته لږ به سایز کم کړم، شفټ ونیسئ چې دایروي شکل راشي. هر یو ته خو ته نه راوړئ که نه؟ یو کې ته دا استعمال کړه، یو کې ډبل کلیک وکړه وشو که نه؟ دا د یو، دا د دوه په خپله نور راځي. کنټرول انټر دا د درې، کنټرول انټر دا د څلور. نو ما ورته وکړه یو ځل ته ډیزاین وکړه چې کوم ځای کې د خوښ وال دی څنګه کړه کټ کاپي پیسټ. اسانه طریقه یې استاد. دا تاسو لږ بیخي لږ جنجالي غوندې شو. جنجالي لکه بیخي لکه لنډ سې هغه غوندې ورته ګروپ هغه ورته ولیکي ګروپ. نو داسې خو زه څه نه وینم چې مثلا ګو ټو فوټر فوټر ته ځي نو ګوري دا فوټر ته تاوړي، خو هغه ډیټا خو ستا فوټر ته نه انتقالوي که نه. ګوري دا اسانه طریقه نه ده چې ګو ټو هیډر، هیډر ته راغلې څه چې په هیډر کې دي ډیزاین دې کړی دی هغه ډیزاین ته مثلا دا ډیزاین ما په خپله کړی. اوس زه بیا دا نشم کولی. ښه دا کنټرول ایکس که دې ځینې کټ کړه او راشه په دې ځای کې پیسټ کړه. هیډر نه راغله ما په فوټر کې، دا د فوټر کې څنګه که پیسټ کړه. پیسټ که فقط څه دی موقعیت ټاکلی دی په کوم ځای کې غواړي. ما ته په همدې ځای کې لنډ په همدې ځای کې پکار دی. صحیح شو. کلوز هیډر خلاص. هغه موقعیت ټاکلی تا ته لږ سخت و چې ما پوزیشن واخیسته. اسانه دی که نه؟
همغه باندې اوس درته بحث کوم. زه به ورته اوس ووایم چې تاسو داسې کار وکوئ چې انزرټ کې پیج نمبر ریموف پیج نمبر راته څنګه که سمه ده. ورته یم بس داسې کار وکړه پیج نمبر راته راکړه، خو ټاپ کې غواړم. ټاپ کې داسې پیج نمبر غواړم چې ما ته مثلا یو ساده دا یو صحیح شو. ښه دا خو وشو. اوس زه په پیج نمبر کې ورته وایم چې بس داسې کار وکړم پیج نمبر فارمیټ پیج نمبر ته ورشه. دغه فارمیټ چې د انتخاب کړی دا 1 2 3 د الف با تا ته راته واړم اوکې که نو ما ته به الف پیج نمبر صحیح شو، ب پیج نمبر ښه تر کوم ځای غواړې ته دې نه اخوا ته نور مونږ 1 2 3 غواړو سمه ده. نو ته به داسې کار وکړې دغه پیج ته به راشې ډبل کلیک به وکړې هیډر به راخلاص هیډر د چې راخلاص کړو را به شي کوم ځای ته انزرټ وبښئ لیاوټ ته لیاوټ ته په لیاوټ کې نه دی ته به بریک واخلې خو دلته لږ هیډر بندېږي هیډر به بند کړم. ګورې دغه پیج را سره انتخاب دی ښه کوم پیج نه اخوا ته مثلا تی نه اخوا ته زه غواړم 1 2 3 ورکړم نو ته بریک ته به ورشې. بریک کې به ته څه وکړې نیکسټ پیج باندې کلیک وکړې. نیکسټ پیج باندې چې کلیک وکړو دلته به هیډر راخلاص کړې. هیډر ته چې راخلاص کړو دا هیډر به پاک کړې صحیح شو. دې ځای کې هم دلته به پاک کړې. لینک ټو پریویوس نه به ټیک مار لرې کړې. لینک ټو پریویوس نه ټیک مار چې لرې کړ اوس به ورته ووایي چې ما ته یو بل څه راکړه پیج نمبر راکړه. څنګه پیج نمبر غواړې زه ورته یم بس داسې پیج نمبر راته راکړه چې د دې په ځای راته راکړي الف ب ت که نه نو ته به داسې کار وکړې فارمیټ ته به راشې فارمیټ الف با دی 1 2 3 به واخلې اوکې به کړې او دغه ځای کې به ورته ووایي فارمیټ الف با دلته به ورته چې بیرته شروع کړه راته څونه یو نه اوکې که یو شو کلوز هیډر ان فوټر ووهه اوس راشه دلته یو ځل بیا هڅه کوو کنټرول زید الف با واخیستل شو سمه ده. هیډر مې راخلاص کړ نیکسټ کلیک کوم لینک ټو پریویوس نه ټیک مار لرې کوم دا ځل داسې کوم دا پاکوم په دې ځای کې پیج نمبر سمه ده. پیج نمبر کې مثلا داسې یو فارمیټ اخلم او ورته وایم چې پیج نمبر ته داسې کار وکړه ما ته 1 2 3 نه شروع وکړه صحیح شو. کلوز هیډر ان فوټر که واخلم نو اوس الف ب ت 1 2 3 که نه دا به اوس چینج کړم څه ته الف با ته. اوس د سر نه په ټاپ کې یو بل پیج نمبر ساده سټایل ښه دا مې واخیسته او فارمیټ به یې چینج کړم ورته وایم چې شروع که راته د 1 2 3 نه او د یو نه اوکې که یو نه شروع شو کلوز که او دې نه وروسته چې دي 2 3 صحیح شو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې دغه اول څو نمبر یې مثلا فهرست وي هغه الف با باندې وښیي وروسته چې دی نور د هغه شروع کېږي کتاب دې شروع کېږي 1 2 3 باندې سمه ده. کولی شي که نه چې لسمې ورقې ته ورسېدلې نیکسټ پیج به واخلي 11مه ورقه کې چې څه ستا خوښه وي هغه انتخاب کړه 11 نه اخوا تر 20 پورې یو شی بیا هم دغه عمل تکراروه چې هر څه غواړې دې نه وروسته چې دمغسې ډیزاین د انتخاب کړه تا ته څنګه کېږي راځي. اوس ګورې یو الف نه تر کوم ځای پورې ما واخیسته ب ت الف نه تر ت پورې صحیح شو که نه خو ته ت نه تر مثلا تر جیمه پورې واخله جیم نه اخوا یو نه تر 20 پورې عدد اخوا نه بیرته بیا مثلا غواړې ای بي سي ولیکي نو بیا هم دا لینک ټو پریویوس نه ټیک مار لرې کوه نیکسټ اخله او دا څنګه کوه داسې سر نه کوه چې هر څومره ستا خوښه وي دې نه وروسته یعنې لینک ټو پریویوس نه چې ټیک مار لرې کړ او څه دې ولیکل هغې نه وروسته همغه عمل تکراري تر بیا ځلي صحیح شو پوه شوې. نو دا موږ سره پیج نمبر همداسې موږ تاسو هیډر او فوټر هم چینج کولی شو. اولو 10 ورقو کې دا هیډر همدغه طریقه ده چې هیډر به واخلې هیډر مې دا یو واخیسته سمه ده په هیډر کې مې ولیکه مسلم چې څومره ستا ضرورت و همغه اندازه به څه وکړې پیجونو ته به لاړ شي مثلا کنټرول انټر دا د زه راغلم سویم پیج ته لسم پیج یا اتم پیج ته راغلم راځم لیاوټ ته لیاوټ کې به څه وکړم بریک نیکسټ پیج ته چې راغلم ډبل کلیک سره دا خلاصوم لینک ټو پریویوس نه ټیک مار لرې کوم دا مسلم هیډر مې چې ورکړه دا ډیلیټوم صحیح شو په دې منځ کې ورته لیکم پښتو باندې مسلم ورته هم دې نه وروسته دا راته راکړه کلوز هیډر ان فوټر ووهه دلته مسلم دی که نه او دې نه پورته سمه ده دې نه لاندې اوس ګورئ
دې نه لاندې ورقه کې هره ورقه کې به ماته څه لیکي په پښتو باندې مو سمه ده او پورتنۍ ورقو کې ټولو کې به په انګلیش باندې مو زه مو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې هر څومره ستاسو خوښه وي په هماغه اندازه تاسو پیجونه څنګه کړئ جوړ کړئ برابر کړئ. اوس خبره دا دی نه غواړم ریموف صحیح شو ریموف کرنټ کور پیج دا به ټول ریموف کړمه. هیډر نه غواړم هیډر ته به راشم ریموف هیډر دا د هیډر به څنګه شي ریموف شي خو بس داسې کار به وکړو انتخاب ته یې کړم هیډر کې دی که نه ریموف هیډر بس ختم شو. اوس یو خبره بله زه پیج نمبر غواړم خو پیج نمبر شروع کوم سلو نه نو بس داسې کار به وکړې پیج نمبر ته به راشئ ټاپ پیج نمبر ته چې راغلی مور پیج نمبر باندې به کلیک کړئ مور خو نشته د یو پیج نمبر به واخلي مثلا دا یو صحیح شو دا پیج نمبر د چې واخیسته پیج نمبر ته به راشئ فارمیټ پیج نمبر ته به راشئ په دې کې به ورته چې 1 2 3 په دې کې راکړه خو بس داسې کار وکړه شروع کړه د سلو نه سټارټ اټ د څو نه واخلې سلو نه اوکې کړه دا د سل صحیح شو کنټرول انټر یا سلو 2 یا سلو 3 یا سلو 4 په دې طریقه به ټول څنګه شي سلو نه شي سمه ده پوه شوې بس تاسو کولی شئ په دغه طریقه څنګه وکړئ پیج نمبر چې هر څومره ستاسو خوښ وي هماغه ځای نه شروع کړئ. بس پیج نمبر نه خلاص شو راځو ټکس باکس ته ټکس باکس باندې خبره کوو ډېره اسانه موضوع ده دا تیار جوړ شوی ټکس باکس دی موږ سره ټکس باکس څه شی دی یو باکس دی د لیکلو چې تاسو کولی شئ دغه باکس په هر ځای کې په هر د پیج په هر برخه کې اوس په مارجن کې موږ لیکل نشو کولی که نه همداسې دی که نه نو ته خوښه دی دا تیار نه استفاده کوې که ډرا ټکس باکس اخلي په خپله رسمې دا د په مارجن کې ما ټکس باکس رسم کړ او په دې کې اوس زه ډېر په اسانۍ کولی شم چې لیکل وکړو. موږ همیش ویلي که نه چې په مارجن کې لیکل نه کېږي صحیح دی د څه شي په مرسته د پورې ورونو په ورډ کې ټکس باکس ډېر استعمالېږي په هر ځای کې چې تاسو ستونزه پیدا کړه تاسو لیکل نشو کولی تاسو یو لوګو نشو درولی لوګو چې راولې خیز کړي لوګو راولې بل ځای ته لاړ شي ټکس نشي لیکلی نو فورا ټکس باکس راواخلئ هغه ځای کې ټکس باکس استعمال کړئ او لیکل پکې وکړئ. دا به په پرنټ کې پرنټ کېږي چې تاسو ګورئ پرنټ پریویو ته راشي په همدغه رقم به دا دلته څنګه کېږي پرنټیبل به وي سمه ده. اوس خبره دلته دا ده چې بیا ما ته وروسته درته وایم چې دا نه دی په کار چې دا زه پرنټ کړم نو هغسې هم درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ. اوس وګورئ لنډ دا ټکس باکس کې مې دلته دا لیکل وکړه سمه ده. اخبارونو کې که تاسو لیدلي وي ډېر ښه مثالونه اخبارونه دي څو ځای ټکس باکس وي مثلا ټکس باکس راخلم ډرا ټکس باکس یا ټکس باکس دیزی نه شروع کوم دا مې ټکس باکس شو سمه ده. بیا راځم دلته ډرا ټکس باکس دی دلته مې یو بل ټکس باکس رسم کړ دا خو البته شیپ هم شو خو بس چې کله د پې لیکل وکړه خپله ټکس باکس ته څنګه کېږي کنورټ کېږي که داسې ونه شو نو بیا انزرټ ته راشئ ټکس باکس او ډرا ټکس باکس. اوس تاسو ماته ووایئ آیا پرته د ټکس باکس نه داسې لیکل امکان لري لري امکان ګورئ دا لیکل په څه شي سره جوړ شو دا چې بهر وتې دي دا د ټکس باکس کې ځای نشته دی که نه ګورئ داسې مختلف که دا پښتو وي دا انګلیش وي دا عربي وي دا لیکل تاسو کولی شئ نشئ کولی نو دغسې لیکل چې ګډ وډ اوسي د دې جوړول د څه شي په مرسته کېږي ټکس باکس په مرسته کېږي. آفرین بارډر چې نه غواړې یوازې تش لیکل غواړې نو اوس درته طریقه ښیم بس داسې کار به وکړې ټکس باکس باندې به کلیک کړي فارمیټ ته به ورشئ شیپ آوټلاین لرې که نه شیپ آوټلاین به ورته چې نو آوټلاین نه غواړم سمه ده دې ته راشه په شیپ آوټلاین کې ورته نو آوټلاین نه غواړم دې ته راشه او دې ته هم دا خبره وکړه نو آوټلاین نه غواړم پرنټ یې کړه دا دې تا سره بس نو په دغه طریقه ته کولی شي ورته ووایي چې آوټلاین مې نه دی په کار چې نه دی په کار نو دا دی بیا آوټلاین نه لیکل تا ته څنګه کړي اوس بله خبر دا دی چې مثلا کنټرول انټر په واسطه کنټرول ان یو نوی پیج راخلم سمه ده په انزرټ کې ورته یم یو ټکس باکس راته راکړه تیار ټکس باکس یې ګورئ درته مې چې تاسو استفاده کولی شئ خو زه اوس دا خپل یو ټکس باکس اخلم دا بس ورته یم یو بل ټکس باکس هم راکړه نو ته راشه دلته ټکس باکس ته او ډرا ټکس باکس ته دا دی اوس زه ورته یم چې په دغه ټکس باکس کې زه لیکل کوم خو کله مې چې لیکل دې ټکس باکس نه اضافه شو نو دا اضافه شوي لیکل مې ویسه ډېر نو تاسو به داسې کار وکړئ کریټ لینک باندې به کریټ لینک باندې د کلیک وکړو که نه ګورئ تاسو ته یو سطل درکړي دا به واخلئ دلته په دې ځای کلیک وکړئ په دې کې به یې خالي کړي اوس تاسو ته وایي چې دلته لیکل وکوه دا لیکل مې وکړه ګورئ چې لیکل اضافه شي نو فورا دې ته څنګه شي راکتی شي
زه به دا لیکل لږ کم کړم یا به داسې کار وکړم د دې ټکس باکس ساحه به زیاته کړم نو وګورئ په خپله هغه لیکل څنګه شي دې نه ختم شي. اوس که په داخله کې زه ولیکم چې WW مثلا لاندې راشم دې نه انټر ووهم نو ګورئ نور لیکل زما هلته نه ځایږي دې ځای ته دریم ته بیا به دریم رسم کې دریم ته به وایي چې دغې نه اضافه شو بیا دریم ته ولیږه څلورم ته چې دریم نه اضافه شو څلورم ته یې ولیږه یو طرف نه به ځي خو داسې نشي کولی چې اوس مثلا په دې ځای کې ته لیکل کوې په مثلا داسې چل په دې کې خو دومره کم دي که نه لیکل کم شو زه یم نه چې زه اوس په دې کې لیکل وکړم او بیا د هغې ته لاړ شي دې طرف نه نه ځي یو طرف نه لکه د اولاد د پلار خواص اولاد ته ځي د اولاد خواص پلار ته ځي هېڅکله د دې ریلیشنشپ هم چې دی یو طرف نه دی یو طرف نه صحیح شو پیرنټ نه هغه اخلي نور خو هماغه د هغه خبره د شیپونه بدلی ټکس ریپینګ دی همدارنګه تاسو کولی شئ مختلف ډیزاینونه دې ته هم ورکوئ شیپ فل شیپ آوټلاین افیکټ کویک سټایل او دا ټول مې درته ویلي که نه او دغه لینک چې حتمی لینک نو دا به سلیکټ کې بریک لینک باندې به کلیک وکړي لینک به څنګه شي ختم شي اوس که ته ډېر لیکل هم ولرې په دې ځای کې بس لیکل به د دې ته نور نه راځي پوزیشن ټکس ریپینګ دا خو مې ټول ویلي ده که نه هماغه خبرې دي هماغه پکچر کې چې څه هماغه موضوعات دي بس خلاص نوې موضوع په ټکس باکس کې هم دا وه صحیح شو او بله خبر دا دی که یو ټکس باکس تاسو ډرا کوئ مثلا یو لوګو چې دی خپل صحیح ځای ته نه راځي سمه ده نو ټکس باکس به ورته واخلئ دا شیپ زه بدلوم دا مې نه دی خوښ نو دې ځای نه ته کولی سئ چینج کړي او کم دا ځای کې دې خوښ وي دا صحیح دی نو دلته شیپ فل ته راشئ پکچر واخلئ ورک آف لاین دا دی سمپل پکچر دا یو تصویر مې راواخیسته اوس تاسو په خوښه چې کوم ځای کې دا تصویر غواړئ په مغه ځای کې ودروئ بس تاسو ته به په مغه ځای باندې څنګه کېږي پرنټ کېږي پرته د کوم مشکل نه لیکل بند پې کوئ همیش لپاره چې په لیکلو کې په تصویر کې مشکل راغی نو فورن ټکس باکس نه استفاده وکوئ ګډ وډ لیکل کوئ کله داسې لیکل کله داسې نو ټکس باکس نه استفاده وکوئ خلاص پورې ښه مثال بل درته دا وایي مونږ تاسو بعضې ځای کې لیدلي وي پښتو متلونه وي هغې یا انګلیش متلونه وي مخامخ ورته پښتو معنا لیکلي وي صحیح دی هغسې ګورې ډېر سخت ده چې ته دا په ورډ کې څنګه کې برابرې نو د هغې لپاره هغې څه کار کړی وي هغې داسې کار کړي یو ټکس باکس یې راغیستی وي مثلا دا ټکس باکس شو سمه ده یو ټکس باکس دلته رسموم همدغه ټکس باکس نه به کاپي واخلم پوهېږې څنګه کاپي واخلم کنټرول به ونیسي ټکس باکس به داسې کش کړي په دې کې مثلا لیکل کوم کنټرول A کنټرول L سره به دا څنګه کړم پوزیشن به یې جوړ کړم کنټرول A کنټرول C کنټرول V مثلا د مثال په ډول دا متل دی د پښتو معنا ده زه نه غواړم خلک دې په دې پوه شي چې یار د ټکس باکس نه استفاده کړې ما ته په پرنټ کې دا نه دی پکار دا خو مې درته وویل که نه چې تاسو کولی شئ فارمیټ کې شیپ فل کې څه وکوئ نو آوټلاین واخلئ شیپ فل کې نه البته شیپ آوټلاین کې نو آوټلاین صحیح شو دې ته مو وایه شیپ آوټلاین نو تا ته خو په آخره کې په پرنټ کې داسې پکار دی نو دا دی اوس څه فرق کېږي معلومات کېږي چې دلته دا په ټکس باکس کې جوړ شوي ډېر په اسانۍ تاسو دغسې پښتو انګلیسي لیکل ګډ وډ چې کله مشکل